د طالبانو مشرملاهیب.ت ولې په عام محضر کې نه څرګندیږي؟ انس حقاني څنګه د ملاهیب.ت د نه ښکارېدو مهم اصلي لاملونه افشا کړل؟ تازه انس حقاني څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. دا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، خو بیا هم د دوی مشر په عام محضر کې نه دی ښکاره شوی. پرته له دې چې په عام محضر کې ښکاره شي، ان یو غږیز مسج هم نه دی خپور شوی. دې ټولو ناخوالو هغه خبرونه او شکونه غښتلي کړل چې ویل کېږي د دوی مشر وژل شوی دی. صرف یوه اونۍ وړاندې داسې خبرونه خپاره شول چې د دې ډلې مشر د پاکستان له لوري وژل شوی دی، خو تازه د دې ډلې یو مهم غړي په خپله وینا کې دا شکونه رد کړي دي او په دې هکله یو بله ادعا کړې ده. انس حقاني د سپوتنیک سره په خپله وینا کې ویلي دي چې دوی مشر په افغانستان کې دی، خو دا چې دوی د امریکا د بې پیلوټه الوتکو څخه ویره لري، نو ځکه یې مشر په عام محضر کې نه ښکاره کیږي. انس حقاني وایي چې دوی اوس هم له امریکا څخه دا ویره لري چې مشر یې د امریکا له لوري د بې پیلوټه الوتکو په واسطه ونه وژل شي. د وړاندې وویل چې ما په خپله 10 ورځې وړاندې د خپل مشر ملاهیب.ت سره ولیدل. هغه په افغانستان کې دی او خوندي دی، خو دا چې د هیواد فضا په سم ډول تر کنټرول لاندې نه ده راغلی او پوره خوندي نه ده، نو له همدې کبله د دوی مشر په عام محضر کې نه ښکاره کیږي. هیبت الله د طالبانو دریم مشر دی. تر دې وړاندې ملا اختر محمد منصور د دې ډلې مشر و چې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو له لوري ووژل شو. اوس دوی هم دا ویره لري چې هسې نه دا مشر هم د بې پیلوټه الوتکې ښکار شي. ډېری خلک په نوي حکومت نیوکې کوي، خپل مشر نور باید خپلو خلکو سره مخ کړي. ډېری کسان په دې حق له یو بل ته پیغورونه هم ورکوي، خو اوس طالبان وایي چې مشر یې ژوندی دی، دوی سره لیدنې کتنې لري او صرف د امریکا د بې پیلوټه الوتکو له لوري نشي کولی په عام محضر کې راښکاره شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.